د مصریزم مخې ته راغله دغه چې ورته وایي دا تفعیضه نو دا بالکل نوې دغه دی صنف دی په دې په کیسټو کې ډېر زیات مشهور شو دی اوس پکې کتابونه هم چاپ شو مختلفو شاعرانو هغه تاسو ټول ښه پېژنئ د کومه چې یو خبره به وکړي دوه به وکړي درې به وکړي بیا چې کومه ټپه اصلي ټپه وي نو هغې ته بیا راشي دغه بیا ټپیزه شي. زه دلته کې لږ خبرې دغه په حواله باندې کومه د په شعر کې چې کومه مصره وي زه په هغې باندې یو بحث کومه. مصره د شعر نیمې حصې ته مصره وایي او دویمې مصرې چې کله جوړ شي دا بیا شعر شي. مصره اول د شعر اولی مصرې ته مصره اول وایي. مصره ثانی د شعر دویمې مصرې ته مصره ثانی وایي. زه اوس پر راشم شعر ته. شعر هغه مناسب او موزون کلام ته وایي چې پکې بهر وزن موجود وي په یو شعر کې دوه مصرې وي. زه راځم یو ستاسو د ذهن چې دا دې خبرې ته راوړو ما زمونږ چې دغه کو دا شعر ولیکو په دې کې بیا د مشرانو دې له مختلف نمونه هم ورکړي دي لکه ما د مصره ثانی او د مصره اول نوم ذکر وکړو. دلته کې د صدر او د عروض بحث کوم او دا مختصر دی دا واورئ. د شعر د اولی مصرې اولی حصې ته صدر او د دویمې حصې ته عروض وایي. لکه د نور محمد معصوم صاحب دا شعر په ستاسو توجه به غواړم. فکر د دنیا نه وی خیال مو د عقبا نه وی. خیال فکر د دنیا نه وی خیال مو د عقبا نه وی هر وخت د سرور په بام جام خالی زمان وی. په دې شعر کې د اولی مصرې اولی حصه چې کومه ده یعنی فکر د دنیا نه وی دې ته صدر ویل کېږي. دلته کې دا خبره ودرېده فکر د دنیا نه وی دې ته صدر او خیال مو د عقبا نه وی دې ته بیا عروض ویل کېږي. راځم بل یو صنف ته په پښتو ادب کې ډېر زیات مقبول شوی دی دې ته وایي غزل. غزل د غزل لغوي معنی ده د ښځو سره خبرې کول یا ښځو سره خبرې کول دي خو مشرانو دا خبره هم موږ ته لیکلې ده په مختلفو مضامینو کې چې کله ښکاري چې وایي ښکار کوي که نه نو د دغه ښکار په وخت کې کوم اوسۍ چې ده دا د هغې د خولې نه چې کومې دردناکې کوکې وځي وایي نارې چې کومې وځي هغه اوسۍ دغه هم غزل بللی شي. دا زموږ مشرانو دا خبره هم د دغه لپاره کړې ده د غزل دپاره کړې د معنی په حواله باندې. بیا به زه دې ته راشم چې د غزل اول شعر به مطلب وي. د غزل کې چې کوم اولنی شعر شروع شي دې ته مطلب ویلی کېږي. دویمه یعنی دواړه مصرې خپلو کې هم قافیه او هم ردیف وي. د غزل استادان په مطلب پسې شعر د غزل اولنی شعر ګڼي. په مطلب پسې چې کوم شعر راشي نو دا د غزل اولنی شعر ګڼل کېږي او دې نه چې دا مخکې کوم دی نو دې ته مطلب وایي. او د دې سره سره د غزل شعرونو تعداد چې هغوی کم ښودلی دی نو کم نه کم چې دي دا به 15 او د زیات نه زیات چې دي نو دا 14 دي. یعنی زموږ مشرانو د دې د شعرونو تعداد 14 ټاکلی دی اوږدوالی چې دومره به د شعرونو تاسو لیکلی شئ. ښه د غزل هر شعر ځانته یو جهان لري. په دې هر شعر کې جدا مضمون وي. که چېرته په دې غزل کې پوره مضمون راوړی کېږي نو په هغې پسې زه وروسته راځم خپله خبره به زه جاري ساتم. ښه نو دلته به زه دا خبرې ته وکړم چې د غزل آخري شعر ته مقطع وایي چې پکې شاعر خپل نوم یا تقلص راوړی وي. که د غزل مطلع یا مقطع نه وي نو هغې ته مشران نیمګړی غزل وایي وي دا به مکمل غزل بیا نه وي. دا دې هم ملګرو ته واضح وي چې غزل د عربۍ خاورې پیداوار دی او نوم یې هم عربی دی چې د پارسۍ ته راغی او د پارسۍ نه په دغه لار باندې پښتو ته راغی او پښتو بیا خپل کړو. او اوس زموږ دپاره د ویاړ خبره دا ده چې د پښتو چې کوم د پښتون غزل دی نو دا په رښتیا پښتون دی. زه راځم بلې خبرې ته هغه د مناسب غزل. په دې وخت کې په پښتو شاعرۍ کې
چې څوک د شپږو یا اوو شعرونو غزل لیکي نو دغه مناسب غزل ګڼلی کېږي. مسلسل غزل یا غزل مسلسل خو موپوهان چې کلم په دې باندې کتاب لیکي نو هغوی مسلسل غزل لیکي. غزل مسلسل هغوی چېرته نه دی لیکلی. دا داسې غزل وي چې د مطلع نه تر مقطع پورې پکې یو مضمون بیان شي. لکه ما چې مخکې کومه خبره وکړه که چېرته په غزل کې یو مضمون بیان شي د مطلع نه ول د مقطع پورې دغې ته بیا غزل نه ویل کېږي، دغې ته غزل مسلسل بیا وایي. نو دا دغه خبره شوه. راځم قطعې ته. په قطعه کې به مطلع نه وي، په قطعه کې به مطلع نه وي. دوه یا د دوو نه زیات شعرونه پکې شعرونو والا قطعې پکې هم شته او قافیه وزن او ردیف شعرونه به د دې په دې کې هم موجود وي. دلته زه یو خبره کوم او هغه دا ده چې زمونږ اکثر شاعران د دوو نه زیات شعرونو والته قطعه نه وایي، چونکې د هغې مضمون چې کوم دی هغه یو دی. زموږ سره د دې مثال د خوشحال خټک په شاعرۍ کې موجود دی. یا چې دلته کې اکثر ملګري کتابونه مونږ ګورو د پوهانو کوم چې پوهان ملګري دي هغو چې کله غزل لیکلی او یو شعر د بل شعر سره په مضمون کې یو شانتي نو د دې په منځ کې هغو قاف لیکلی. نو دا زموږ سره مثالونه دي چې لکه قطعه د دوو شعرونو زیات هم کېدای شي خو دغه خیال کوم مضمون چې دی دا به یو وي. په پښتو ادب کې دوو شعرونو والا قطعه چې ده نو هغه په داسې انداز ده لکه د احسان الله شاهد صاحب دا قطعه د سپینو واورو په شان سپینو خلکو، د سپینو واورو په شان سپینو خلکو ستاسو دا زړونه دومره تور ولې دي، زړونه مو سپین کړئ د شکلونو په شان خلک نیولې مو په اور ولې دي. زه راځم اوس رباعي ته. رباعي هم د قطعې غوندې څلور مصرې لري. اوله او دویمه مصرې هم قافیه او ردیف وي او څلورمه مصرې د مطلع یا اول شعر یا د دواړو مصرو سره هم قافیه وي او هم وزن کېدل هم د دې ضروري دي. داسې نه چې د دې کې به هم وزن نه وي، دا به هم د دې خپل یو آهنګ دی. جرس رساله کې چې په د شاعرۍ په اسنافو باندې د ډاکټر زبیر اسرت صاحب کومه مقاله ده نو هغه په دې کې لیکي چې د دې خپل یو مخصوص انداز دی، لا حول ولا قوة الا بالله، تر دې خپل انداز دی. بیا دا د زبیر اسرت صاحب نه مخکې هم زموږ مشرانو لیکلي دي هم دا لا حول ولا قوة دا خبره چې کومه ده د هغوی نه پس چې ما په ډېرو کتابونو کې ولوستل نو هغوی هم دا خبره لیکلي ده. خو دغه ځان ته چې نقادان وایي دغه خلکو د دغې مشرانو حواله ورنه کړه. شعر دا خبره خو زما ایجاد نه ده، دا خو ما نه ده تخلیق کړې، دا خو ما نه ده لیکلې، دا خو ما لوستلې ده په مختلفو مقالو کې. نو د هغو حواله لازمي ورکول پکار وي. لکه ما د زبیر اسرت صاحب لیدلي وه او زبیر اسرت صاحب هم دا لیکلي دي چې مشران وایي نو هغه خپل غاړه په دغه ځای کې ازاده کړې ده. خو د دوی نه چې وروسته کوم کسان لیکي نو هغوی بیا دا خبره نه کوي. ښه زه راځم اوس یو بل سمت ته او هغه دا دی قصیده. قصیده هغه منظوم کلام ته وایي چې پکې د چا ژوندي صفت وشي، قصه قصیده بللی شي. جوړښت د غزل غوندې وي، اول شعر مطلع وي او د هر شعر دویمه مصرې د مطلع سره هم قافیه وي. د شعرونو حد نشته، د قصیدې چې کومه انداز دی دا به د غزل په شانتي او د شعرونو حد نشته. اوس که په دې کې ما ووایې که نه چې د یو چا ژوندي صفت پکې وکړی شي د قصیده بللی شي. خو که اوس بلها داسې پخوا تېر شو دي د بادشاهانو په دربار کې چې دا شاعران به هغوی به ول نو هغو به هلته کې د باچا صفتونه به یې کول نو دغه به هغې ته موږ دغه وایو مدح ورته وایو که نه بریالي صاحب داسې وایي. یا دلته کې د چا ملګري په حواله باندې ژوندی د خان نوابي که نه د هغه دپاره که څوک لیکي نو هغې ته مدح ویلی کېږي او هغه په دې دغه کې هم شته، په دې دور کې شته بلا خلک لیکي. یا د چا په درناوي کې څوک لیکي نو هغې ته موږ بیا داسې نه شو ویلی چې دا مدح ده یا دا قصیده ده. یا که زه دا ووایم چې یاره موږ د الله تعالی صفت کوو نو دغې ته موږ قصیده نه وایو، خو نه هغې ته بیا زموږ مشرانو دغې نومونه ورکړي دي. هغه په حمد کې دی او بیا د نبي علیه السلام په شان کې چې صفت وشي نو هغې ته بیا موږ نعت وایو. نو